حامدا ومسلما ومصليا ومباركا أما بعد. مؤمنان ورونو، الله جل جلاله دی دغه څه چې د ما په زړه کې دي او له تاسو سره یې شریکول غواړم، سبب د رضا خپلي او سبب د جنت راته وګرځوي او د ما نورو خوږو مؤمنانو مسلمانانو ورونو ته دی الله جل جلاله سبب د نفع وګرځوي. مؤمنانو ورونو، د اسلامی نظام په باره کې مختصر طور باندې یو څو کلمات عرضول غواړم. اسلامی نظام چاته وایي؟ کوم نظام ته اسلامی نظام وایي؟ او د اسلامی نظام مشخصات او مواصفات څه دي؟ مؤمنانو ورونو، اسلامی نظام چې په واقعي معنا سره متحقق کیږي او قائمیږي، هغه اسلامی نظام چې هغه د انسانانو د فلاح، د انسانانو د سعادت، د انسانانو د امن او د سکون ضامن ده، هغه اسلامی نظام 5 ارکان لري، په 5 رکنونو باندې متکی ده. اول رکن د اسلامی نظام تربیوي نظام ده. د تربیې نظام دا په اسلام کې اول رکن ده. په اسلامی نظام کې به سالمه تربیه وي، انسانان به رعایت د اسلامی نظام به د دینی او دنیوي علومو له مزایاو چې په کامله او اوفره وجه باندې برخوردار وي. داسې تعلیمي نصاب او نظام به موجود وي چې د هغو په طفیلو په ذریعه سره که نارینه دي که زنانه دي، له هغو چې خداشناسان، حقوق شناسان جوړیږي، خداشناسان تیر جوړیږي، حقوق شناسان تیر جوړیږي او انسانیت پیژندونکي تیر جوړیږي، د اخلاقو نمونې جوړیږي، په هغو کې ټول انساني کمالات تکمیلیږي او پوره کیږي. که واقعي اسلامي تربیه موجوده وي، د اسلامي نظام تر اشراف لاندې تربیه موجوده وي، هلته به بیا داسې نه کیږي چې له تعلیمي مؤسساتو چې به ملحد راوځي یا ملحده راوځي، له تعلیمي مؤسساتو چې به سیکولر یا سیکولر راوځي، بلکې له تعلیمي مؤسساتو څخه به هغسې کامل انسان راوځي چې هم به د دنیا د ژوند په چارو باندې پوهیږي، هم به د آخرت انسان وي، هم به د الله د رضا د حاصلولو والا انسان وي، هم به الله پیژندلی، هم به انسانیت پیژندلی او هم به انسانی اقدار پیژندلی. دا د اسلامی تربیه اثرات دي. نو په اسلامی نظام کې
اول تربیه ده، روزنه ده او تعلیم ده. چې کله علم حاصل سو نو پس له هغه بیا لمونځ کیږي. چې علم دې پرې راغی پس له هغه چې بیا روزه نیول کیږي، روزه انسان پیژني، حج به بیا انسان کولای شي. او که علم ور نه لري، تربیت یې ونه لري، نه دینی عمل کولای شي نه دنیوي عمل کولای شي. نو د اسلامي نظام اول رکن دا تربیه ده او یا تربیوي نظام ده. الله جل جلاله قرآن عظیم شان کی په سورة بقره کی 151 آیات کی فرمائی: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم کما ارسلنا فیکم رسولا منکم. الله فرمائی چې ما تاسې ته نور ټول انعامات داسې پیرزو کړي په تاسې باندې او داسې مې درکړي لکه تاسې خو وګورئ چې یو عظیم انعام مې په تاسې کې دا کړی چې تاسې ته مې درلېږلی ده په تاسې کې رسول د تاسې له جملې، د تاسې له قومه، د تاسې له نسله. او هغه څه وظائف لري: یتلو علیکم آیاتنا، لولي تاسې ته، بیانوي تاسې ته نشانی د قدرت ما. الله تبارک وتعالی فرمایي هغه رسول تاسې ته د ما د قدرت نشانات بیانوي، د ما د قدرت براهین معلوموي، د ما د قدرت معجزې بیانوي، د تاسې ایمان در جوړوي او د تاسې عقیده در جوړوي. دوم: ویزکیکم، او تاسې پاکوي له ظاهري او له باطني انجاسو او دنسو چې تاسې پاکوي. نه به په تاسې کې ظاهري دنسو نجاست پاته کیږي، خیره پیدا کیږي پاته کیږي، نه به باطني خیره پیدا کیږي. په ظاهره کې به هم صفا یاست، په دینینی کې به هم صفا یاست. اسلام دی نظافت، اسلام دی تزکیه، اسلام دی احسان دین ده. دا یې دومه وظیفه. دریم: ویعلمکم الکتابه، درښیي دغه نبي و رسول و پیغمبر تاسې ته کتاب، قرآن تاسې ته درښیي. او د قرآن ذکر په لفظ د کتاب سره وکړو. مفسرین کرام فرمایي چې په دې کې اشاره دې ته ده چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دین کې لکه په مفاهیمو په مضامینو د کتاب او د قرآن باندې چې علم راوستل پکار دي، په کتابت او په لیکلو باندې باید مسلمان اهتمام وکړي. نو ځکه په عوض د دې چې ویعلمکم القرآن یې ویلی وای، الله تبارک وتعالی وفرمایل ویعلمکم الکتابه، چې کتاب د کتابت ماده ده. والحکمت، او دغه رسول تاسې ته درښیي سنت و شریعت درښیي. او له سنت او له شریعتو څخه یې تعبیر په حکمت سره وکړو. په دې کې حکمت او مصلحت دا ده چې د الله پیغمبر چې انسانانو ته کوم تعلیم ورکوي، څوک چې د الله د آخر زمان نبی په دین باندې مشرف کیږي، هغه به له حکمتو ډکیږي. هغه په ژبه باندې به حکمت جاري، هغه په دماغ کې به حکمت ګرځي او راګرځي، هغه په کلام کې به حکمت موجودي، هغه په اعمالو حرکاتو سکناتو کې به حکمت موجودي، منافع به موجودي، عبرتونه به موجودي، درسونه به موجودي. کنی مفسرین کرام له حکمت چې دلته شریعت اخلي او سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم اخلي.
خو الله داسې نه وویل چې تاسې ته تعلیم درکوي د سننو د احادیثو او د فقه او د شریعت. داسې نه وویل. د فقه او شریعت او د احادیثو تعبیر په حکمت سره وکړو. خلاصه دا چې الله رسول د دې دپاره راغلی چې کتاب راوښیي او حکمت راوښیي. او الله فرمایي ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. او درخی الله تاسو دا رسول دی الله درخی تاسو ته هغه څه درخی چې د تاسو په یو باندې علم نو مخکې تر دی. او ډیر دا هغه شیان دي چې د موږ د انسانیت په یو باندې علم نو. موږ په دې نه پیږو چې موږ په فصل مرګ راځوندې کیو. موږ په دې نه پیږو چې موږ په آخرت کې دوه دار لرو، یا جنت ته یا دوزخ ته، یا به جنت ته ځو یا به دوزخ ته ځو. موږ په دې نه پیږو چې موږ د اعمالو محاسبه را سره کیږي. موږ ته د دې علم نه و چې مخکې زمانو دورو کې څه تیر سوي دي. نوح علیه السلام څوک و، ابراهیم علیه السلام څوک و، موسی علیه السلام څوک و، او څه یې وکړل، له چا سره یې وکړل، قومونه یې څه وو او له قومو سره یې څه وسو. د دې علم موږ ته د الله د خاتم النبیین پیغمبر راکو. الله جل جلاله فرمایي په قلم باندې د ما قسمی، په لیکلو د ما قسمی. مفسرین فرمایي اتفاق د ټولو مفسرینو ده چې الله په داسې یو شي باندې قسم کوي چې په هغه کې حکمتونه موجود دي، په هغه کې محاسن موجود دي، په هغه کې کمالات موجود دي. لکه الله جل جلاله په شپه باندې قسم کوي، په ورځ باندې قسم کوي، په لمر باندې قسم کوي، په سپوږمۍ باندې قسم کوي. نو په دې لمر او سپوږمۍ او شپه او ورځ کې څومره کمالات موجود دي. په ملایکو باندې قسم کوي، په معمولي شي باندې الله قسم نه کوي. نو الله په دې صورت کې قسم کړی ده په قلم باندې. معلومه خبره ده چې قلم یو عظیم نعمت دی الله ده، یو عظیم مخلوق دی الله ده. او په لیکلو باندې قسم کړی دی. وما یسترون، هغه څه چې د انسانانو ملایکې لیکي په هغو مې د قسم. هغه لیکل الله ته ډېر مرغوب دي او محبوب دي. نو الله تبارک وتعالی ضمناً د دې ترغیب او تشویق ورکوي انسانانو ته او بندگانو خپلو ته چې تاسې له علم سره ډېره علاقه ولرئ، له قلم سره ډېره علاقه ولرئ. نو د اسلامي نظام اول رکن تعلیم ده، تربیت ده. اول رکن تربیوي نظام ده، دا یو. دوم رکن هغه عبادتي نظام ده، ځکه یارې به علم حاصلېږي بیا به عبادت کېږي. او دریم رکن هغه اقتصادي نظام ده. او څلورم رکن هغه سیاسي نظام ده. او پنځم رکن دفاعي نظام ده. دا پنځه سره نظامونه، دا پنځه سره ارکان به تکمیل کیږي، مکمل کیږي، او بیا به پس له هغه چې اسلامي نظام مکمل بلل کیږي. لکه الله جل جلاله مختصر طور باندې ورونو درته وایم. الله تبارک وتعالی فرمایي الذين ان مكناهم په سورة حج کې 41 آیات مبارک ته الله پاک فرمایي الذين ان مكناهم في الارض. دی الله منصور انسانان چې الله جل جلاله نصرت سره خپل شامل حال کړی ده، هغه انسانان کوم دي؟ الذين ان مكناهم في الارض. هغه دي چې که زه هغو ته تمکین ورکم، اقتدار ورکم، حکومت ورکم، او د الله د مخلوقو د الله د بندگانو واګې د هغو لاس ته ور واچوم، نو دوی به بیا څه کوي؟ همدغه څلور اعمال به سرته رسوي. یو خو هغه علم و، هغه تربیوي نظام و، او دا څلور نور ارکان چې دي بیا به دا په دې مختصر آیات مبارک کې بیان شوي دي. هغه کسانو ته چې هغو ته الله تبارک وتعالی اقتدار او قدرت او حکومت په لاس باندې ورکړي،
نو الله هغو چا بیا څه غواړي او د هغو خصوصیت څه ده او هغه مرغوب انسانان، منصور انسانان، بریالي انسانان او کامیاب انسانان څه اعمال کوي، څه کردار ښکاره کوي په مخکې مځکې باندې. الله جل جلاله فرمایي اقاموا الصلاة، هغوی لمونځ قایموي، عبادت یې اعلی قایموي. ولې عبادت هغه مقصد ده د انساني زندگی چې د انسان تخلیق او د پیری تخلیق د عبادت لپاره سوی ده. نو اقاموا الصلاة، مفسرین کرام فرمایي، علماء کرام فرمایي چې د صلات ذکر دا د هغه جزء اکمل او جزء اشرف ذکر ده او مقصد جنې ټول عبادات دي. هغه ټول عبادات هغه مقصد دی تیر، خو ذکر په لفظ د صلات سره سوی ده. نو اقاموا الصلاة، هغه لمونځ قایموي، د هغو لمونځونه سم وي، هغه په خلقو لمونځونه زده کوي، عملا یې پې صحیح کوي، تصحیح کوي، قولا یې پې تصحیح کوي، وقتا یې پې تصحیح کوي، معنوا یې پې تصحیح کوي، ظاهرا یې پې تصحیح کوي. لمونځونه روزو ته یې دغسې رشد ورکوي، حج یې دغسې تصحیح کوي، حج به یې دغسې له کماله ډک کړي. نور ټول هغه عبادات، هغه اوامر چې الله تعالی یې امر کړی ده او نواهی چې الله تعالی منع تیر کړي، دغه عبادات دي. د دې ټولو په باره کې به انسان جدي او د اسلامي نظام د ممثلینو د مسؤلینو ذمهواري کېږي چې په خپل رعایت باندې عبادت ته رشد ورکړي، عبادت پې باندې قوي کړي. دا یې دویم رکن ده. او دریم رکن یې هغه اقتصاد ده. الله تبارک وتعالی فرمایي وآتوا الزکاة، دغه خلقو ته چې زه په دنیا کې حکومت په لاس باندې ورکم، دوی اقتصاد د ماده مخلوق برابروي، د هغه په هغه ملک کې په هغه رعایت کې اقتصاد ته قوت ورکوي، اقتصاد ته طاقت ورکوي، اقتصاد په لاس کې راخلي، اقتصاد قوي کوي. او د اقتصاد د تعبیر په آتوا الزکات سره کړی چې زکات جزء اکمل او ارشد ده پکې. له هغې چې مطلب دا ده چې ټول نظام د اقتصاد به دا به قوت لري، کار به ورته کېږي، دا قوي کېږي، به مضبوطېږي. به مؤمنانو اقتصاد وایي د انسان په زندگی کې یا د انسان په اعمالو کې یا د اسلامي نظام په کارکردګي کې اقتصاد داسې مثال لري لکه تهداب د بنا دپاره. که تهداب نه وي بنا نه جوړېږي، دیوال نه تکیه کېږي، د چت حالت ته نه رسېږي، هغه بنا به ناقصه بنا وي، ورانه بنا به وي. او که اقتصاد نه وي، نه به بیا تعلیم و تربیت وي، نه به نظام وي، نه به عسکري نظام وي، نه به مامورین وي، نه به وسایل وي، مسلمان سره به هېڅ هم نه وي. دا که هر څه کېږي دا په اقتصاد سره کېږي. نو اقتصاد د اسلامي نظام یو ارشد رکن ده، یو ارشد رکن یې ده، یو قوي رکن یې ده چې دریمه درجه کې ده. او څلورم رکن په اسلام کې هغه سیاست ده. سیاست ورونو اصلاح ته ویل کېږي، اخلاص ته ویل کېږي، خیرخواهي ته سیاست ویل کېږي. یو دغه د یهودو د نصاراو د ملحدینو د سیکولرو سیاست ته، یو د اسلام سیاست ته، یو د مسلمان سیاست ته. اسلامي سیاست اخلاص ته وایي، اسلامي سیاست اصلاح ته وایي، اسلامي سیاست خیرخواهي د بندگانو د انسانانو ته وایي. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل الدین النصیحه، الدین النصیحه، الدین النصیحه. درې ځله یې وفرمایل. صحابه کرامو پوښتنه وکړه یا رسول الله لمن؟ دا د چا دپاره اخلاص ده؟ د چا دپاره خیرخواهي ده؟ د چا دپاره یو خیر ده؟ د الله حبیب ورته وفرمایل لله،
دا اخلاص د دین عبارت ته له څه؟ له اخلاصه له الله سره چې الله دې ومانه بیا به اخلاص لري د الله په منلو کې. ولی کتابه او اخلاص ته له کتاب د الله سره چې د الله په کتاب او په قرآن باندې د دعوه د ایمان وکړه بیا به د احکامو پابندي او اخلاص به ورسره لري. او اخلاص ولی رسوله او اخلاص له رسول د الله سره چې کله د ومانه چې د الله رسول د ما رسول ده دا د ما دپاره راستول سوی ده نو د هغه په ټولو ارشاداتو په ټولو فرامینو باندې به عمل کوي. او ولأئمة المسلمین وعامتهم او دین عبارت ته له اخلاص کولو له ائمه د مسلمانانو سره له مشرانو د مسلمانانو سره یغو ته به د خیر لارې د خیر مشورې او د خیر کومکونه ورسره کوي. وعامة المسلمین او دین عبارت ته له اخلاص او له ښېګڼې رسولو عامو مسلمانانو ته. دا د سیاست ته هغه لب لباب ده. او په دې آیات مبارک کې ورته اشاره ده وامروا بالمعروف. هغه انسانانو ته زه طاقت ورکم په مځکه کې زه اقتدار ورکم حکومت په لاس باندې ورکم نو امروا بالمعروف دوی په معروف باندې امر کوي. هغه څه چې الله تعالی فرمایلی دي الله تعالی یې کول غواړي له انسانانو چې په هغو باندې امر کوي. او چې د مسلمانانو د انسانانو په خیر باندې د هغو په تعقیب کې د هغو په هغو باندې امر کوي. امرو بالمعروف دا دریم څلورم رکن د سیاست ده سیاسي نظام ده. نو دا خیرخواهي هم په داخل کې د رعایت سره هم په خارج کې د دنیا سره له جهان سره له هغو سره به یم تعلقات د یو اخلاص و اصلاح و خیرخواهي په بنیاد باندې او له خپل رعایت سره به یم تعلقات د اخلاص و د اصلاح او د خیرخواهي په بنیاد باندې. دې ته ویل کېږي سالم اسلامي سیاست. او څلورم رکن د اسلام پنځم رکن په اسلامي نظام کې هغه دفاع ده دفاعي نظام ده. مسلمانانو ته چې کله الله پاک قدرت ورکي حکومت ورکي اقتدار ورکي الله جل جلاله فرمایي ونهوا عن المنکر نو هغه بیا نهیه کوي له منکره. لوی منکر دا ده چې د مسلمان په خطه باندې د مسلمانانو په بیزه باندې د مسلمانانو په خاورو په حدودو باندې دښمن تجاوز کوي. اول به د هغه دفع کوي یا په داخل د انسانانو کې په رعایت خپل کې انسانان دي چې هغه انسانان ګمراه کوي د هغو به دفع کوي یا انسانان بدلاري کوي د هغو به دفع کوي انسانان ضعیفه کوي د هغو به دفع کوي. خو هر هغه څه چې هغه مضر دي او ضررناک دي مسلمان او اسلامي معاشرې او انساني معاشرې لپاره د هغه به مخه نیسي د هغه به دفع کوي. نو دې ته ویل کېږي دفاعي نظام. هغه کله کله عسکرو ته د عسکرو تشکیل ته ضرورت لري کله د پولیسو تشکیل ته ضرورت لري کله د استخباراتو تشکیل ته ضرورت لري کله د بیان تشکیل د محتسبینو تشکیل ته ضرورت لري. دا ټول هغه د دفاعي نظام پرځي دي د دفاعي نظام وسیلې او ذریعې دي. ولی الله تبارک وتعالی فرمایي وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. تاسو تیار کړئ د کفارو د خپلو دښمنانو په مقابله کې قوت تیار کړئ انساني عددي قوت تیار کړئ ومن رباط الخيل عوده تیار کړئ وسائل تیار کړئ اسباب تیار کړئ. هغه اسباب د دې لپاره چې د خپل عرض او د خپل مال او د خپل سر او د خپل خېټې د خپل بیزې دفاع په باندې وکړای شي. او تاسو هغه دښمنان چې دي تاسو دښمنان دی هغه په باندې وویروي دغه سترګې په باندې وسوځي. نو که چېرته د تا دښمن توپ لري ته به توپ لري مستطعتم چې څومره د وس هغه وس به ټول داده کوي. که هغه تیاره لري ته به تیاره ته برابروي که
که هغه میزایل لري ته به میزایل برابروې، که هغه اتوم لري ته به د اتوم په تلاش کې. ولې که دا نه او د مسلمان په مځکه او په خاوره باندې د دښمن یرغل کېږي، بیا ټول نظام د اسلام او د مسلمانانو خرابېږي. عبادات هم له منځه ځي، تعلیم هم له منځه ځي، تربیت هم له منځه ځي، او اقتصاد هم له منځه ځي، سیاست هم له منځه ځي. مسلمان به د یو غلام او د یو عسکر او د یو نوکر په طور باندې ژوند او زندګي کوي. ورونو الله تبارک وتعالی دې توفیق راکړي چې موږ له داسې ځینې خامخامه اذهان او افکارو چې راوګرځو چې موږ اسلامي نظام فقط د یو لمانځه په قایمولو کې بولو، یا اسلامي نظام د حدودو د قصاص په تطبیقولو کې بولو. یو وخت کې یو واقعه زه هغه بیانومه چې د ما یو ملګری و، نو په یو وخت کې په هرات کې چېرته یو لوتي باندې دیوال را ړنګ شوی و. کتاب یې تر څنګ د ما ته یې منډه راواخیستله، وایي مولوي صاحب شکر الحمدلله چې ارمان مې پوره سو، اسلامي نظام مکمل سو. مال څرنګه مکمل سو؟ دا د طالبانو په اوله دوره کې و. وایي په دې مکمل سو چې مقصد نور لاس پرې شوی و، رجم جاري شوی و، قصاص جاري شوی و، خو یو دغه دیوال ړنګېدل نه و سوي. دغه مو وسو. هتې مې ډېره خوا بده سوه، کې مې او نور شاګردان نفر هم راسره وو. هتې مې چې ګورئ دا خو هغه اضطراري او د مجبوریت احکامات دي. دا د اسلامي نظام مغز نه ده، دا د اسلامي نظام حقیقت نه ده، دا د اسلامي نظام رکن نه ده. دا هغه وخت کېږي چې نور واز کار نه ورکوي، دعوت کار نه ورکوي، د جمعې خطبې کار نه ورکوي، د مبلغینو تبلیغ کار نه ورکوي، او یو انسان سرطاني سي. دغه سرطاني انسان دپاره یا بله چاره نشته له دې پرته چې د هغه باندې رجم جاري کړي، د هغه لاس قطع کړي او هغه تر دیوال لاندې کړي. که نه دا نه ده چې دغه اولنی مقصود ده، بلکې دا په کتابو کې د موږ په شریعت کې حسن قبیح ذاتهي ده. دا لذاتهي او قبیح شی ده، انسان تعذیبول دي، انسان له منځه وړل دي، انسان ناقصول دي، د انسان لاس پرې کول دي. دا خو یو بد عمل ده. خو حسن لغیره په دې وجه باندې ده چې نور که دا نه وي، نو خو لکه یو انسان باندې چې کینسر لګېدلی او په لاس باندې حواله شوی، په ګوته باندې حواله وي، نو ماهر ډاکټر ته چې ورسي او د هغه سره نور علاج یا کار نه ورکوي، بیا هغه ته وایي چې بس دستخط وکړه، امضا وکړه، زه تا لاس اپریشن کوم، دا لاس دې در پرې کوم. نو دا لاس پرې کولو یو چاره ده، یو علاج ده، یو د مجبورۍ اخرنی اپشن ده. نو دا اسلامي نظام نه د ځینې ساده لوحه انسانان وایي چې حدود اسلامي نظام دي، ځینې ساده لوحه انسانان وایي امر بالمعروف نهی عن المنکر اسلامي نظام دی. اسلامي نظام کې امر بالمعروف نهی عن المنکر ته په دې نن زمانه کې ځان ته مستقل تشکیل ته هیڅ ضرورت نشته. د ما په عقیده باندې په دې باندې نشته چې دغه پولیسي نظام، دا استخباراتي نظام، دا د امر بالمعروف و نهی عن المنکر نظام ده. همدغه پولیس د مسلمان به څه کوي؟ خدا به د جرایمو مخه نیسي، د منکراتو مخه به نیسي، او د نیکو کارو دپاره به خلک ترغیبوي، خلک تشویقوي، او خلک به ورته آماده کوي، تیاروي. نور پولیس د څه دپاره دي؟ دا خو یو فرسوده او غربي ذهنیت ته چې په موږ باندې مسلط شوی دی چې پولیس خو ځان ته دنده لري او پولیسي مراکزو کې به پراته وي، او مقصد ځان ته یو شق شعبه ده، نو امر بالمعروف به ځان ته ورته جوړوم. کنی که اصل واقعه کې یو چاته اسلامي حکومت وسپارل سو، اسلامي حکومت ورته حواله سو، د هغې لپاره دا ضرورت نشته چې هغه د امر بالمعروف ځان ته شعبه جوړه کړي، ځان ته وزارت جوړ کړي. نور دا د ما خپل د ذهن محصول و، تاسو ته مې وویل. ورونو مؤمنانو، زه په دې ځای کې اجازه در چې غواړم او په څو ځینو مشورې مې نور هم په ذهن کې پرتې دي. وخت له وخته سره که څه هم مریض یم، خو وقت له وخت سره به انشاءالله هغه له تاسو سره شریکوم. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات.